بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی یم د دویم ټولګي ریاضي مضمون ښوونکي. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننی لوست هم بیا د کتاب 19مې پاڼې پورې اړه لري، د 19 لوست پورې اړه لري چې دا هم چې دی د جمعې د دریو جزو جمع کول چې حاصل ولري. ګرانو زده کوونکو، تېره ورځ موږ د دې موضوع په هکله وغږېدو چې د جمعې درې جزو جمع کول څه ډول کیږي. هغه خو موږ مخکې هم یاد کړو چې بعضې اعداد هم سره جمع کول، خو دلته دا درې جزه چې کله جمع کوو دا هم باید څه ولري؟ حاصل ولري. ګرانو زده کوونکو، نن راځو لږ د لا پوهې ستاسو د لا پوهې دپاره لږ نور سوالونه سره یو ځای کارو، ګورو چې څه رقم درې رقمي یا درې جزو اعداد موږ سره جمع کولی شو. ښه ګرانو زده کوونکو، بیا هم دا ستاسو د دویم ټولګي د ریاضي مضمون چې دی کتاب دی. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته موږ تاسو ګورئ چې څه پوښتنې دلته لرو. له خپل یو ملګري سره کار او جمع یې کړئ. اوس چې موږ او تاسو ملګري یو او دا سوال موږ یو ځای سره حل کوو. تاسو هم خپلې کتابچې او پنسلونه او پنسل پاکونه ځان سره یو ځای کیږدئ. دلته زه سوال لولم، تاسو هم دا اعداد ولیکئ. زه یم حل کوم، تاسو یم یو ځای سره حل کوئ. اوس خو تاسو ماشاءالله د دې په حل کولو کې هیڅ ستونزه هم نه لرئ، ځکه چې د اسانه دی. نور تاسو په طریقه باندې پوه شوئ چې درې رقمي یا درې جزوي یا د 2 جزوي هغه څه رقم حل کیږي. یعنی اول باید یویزې خانې حل شي، جمع شي، بیا حاصل ونیول شي او پس له هغې بیا چې دی آفرین بیا لسیزې خانې جمع کیږي. تاسو دا سوالونه حل کولی شئ. دلته کتاب کې که تاسو وګورئ یوه برخه چې درې جزه لري دا سوال حل شوی دی. چې درې جزو کې کوم یو دي، کوم یو عدد؟ 50 23 او 14 چې جواب یې شوی دی 80. اوس ګرانو زده کوونکو، راځو موږ خپلې دویمې پوښتنې ته. دا سوال تاسو پنسلونه راواخلئ، خپل کتابچو کې ولیکئ، یو ځای سره حل کوو، ګورو چې د چا جواب سم راوځي. ښه دلته موږ درې جزه لرو. په اول جز کې 14، دویم جز 20، دریم جز 6. ګرانو زده کوونکو، دا سوال به تاسو ته لږ مختلف ښکاري، یعنی د نورو سوالونه به توپیر لري. ولې؟ ځکه دلته تاسو ګورئ چې دریم جز صرف چې دی یوه خانه ده، یعنی یو رقمي عدد دی، لسیزه نه لري. خو هیڅ فرق نه کوي، موږ چې کومې یویزې خانې کې لرو هغه یویزو سره جمع او بیا وروسته چې کوو لسیزو کې چې هر څو دانې خانې بیا لسیزې سره جمع کوو. اوس راځئ چې دا پوښتنه یا دا سوال موږ په چیکو په ورقه کې ولیکو او دلته سره حل کړو، یو ځای وګورو چې د دې جواب څو راوځي. په اول جز کې 14، دویم جز کې 20، دریم جز هم 6 جمع. ښه دلته بیا راځو اول یویزو خانو ته. یویزو خانو ته ګورو چې دلته دا موږ ته کوم یو شی ورکوي؟ جواب ورکوي. راځئ چې دا ځل د خطونو نه د لوبیا دانو نه کار واخلو. څو دي؟ 6. 1 2 3 4 5 6. ښه دلته دا 6 جمع چې دی دلته 0 هیڅ شی هم نشته، دا خالی پریږدو، جمع بیا 6. 1 2 3 4 5 6. ښه دلته اوس دا ګورو چې د دې جواب څو کیږي. 1 2 3 4 5 6. دلته هیڅ هم نور نشته. اوس راځو دا شمارو، دا خط څه دی؟ 6 7 8 9 10 11 12.
څو دانې شو؟ ټول 12 لوبیاګانې شوې. اوس څه کوو؟ 2 تاسو پوهیږئ چې یویزه خانه کې دي، 2 لیکو دلته. سمه ده. دا یو چې دلته لسیزه خانه کې دی دا هم څه کوو؟ دلته حاصل نیسو. اوس 1 او 2 څو کېږي؟ یعنی 1 دانه لوبیا جمع 2 دانې لوبیا. څو دانې شو؟ آفرین 3 دانې. 1 دانه هم منګه په دلته لرو چې دا هم ورسره جمع کوو. څو کېږي؟ دا ټولې 4 دانې لوبیاګانې کېږي. ښه د دې پوښتنې جواب شو 2 یعنی په یویزه خانه کې 2 لرو، په لسیزه کې منګه 4. ښه اوس راځئ ګرانو چې خپلې بلې پوښتنې ته لاړ شو چې دې کې د دې جواب څو کېږي. ښه دا سوال تاسو هم حل که، څه رقم جواب راوته؟ عین شکل چې ما حل که کنه ستاسو مختلفه راوته. که بیا هم غلط راوته بیا کولی شئ چې تاسو یې وشمېرئ ګوتو سره، خطونو سره، د لوبیا دانو سره، بیا تاسو ته انشاءالله چې سم جواب لاسته راځي. راځئ چې بلې پوښتنې ته لاړ شو. د دې اولنی جز کې څو دي؟ 48. دویم جز کې 21. دریم جز کې هم 2 جمع. ښه بیا هم څه کوو؟ بیا هم یویزې خانې سره آفرین یویزې خانې سره شمیرو. ښه دلته اوس راځئ چې څه وکړو؟ مریو سره وشمیرو چې څو دانې دي. راځئ چې دلته یویزو خانو کې 8 دي. 1 2 3 4 5 6 او دلته هم ورسره 1 دا مری ږدو 8. ښه دلته منګه څو دانې مری شوې؟ 8 دانې جمع څو؟ 1 دانه مری جمع څو شي؟ 2 نورې که نه؟ 1 2. ښه دلته اوس دا ټول شمیرو چې څو دانې شوې؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دا ټول څو شو؟ 11 دانې. بیا هم دلته یویزه کې 1 لرو ځکه د یویزو لاندې موږ 1 لیکو. دلته دا یو بل کوم یو خانه کې دی؟ لسیزه کې. دا دلته حاصل نیسو. اوس راځو دلته ګورو چې په لسیزو خانو کې موږ څو لرو؟ 4 او 2. 1 2 3 4 جمع چه دی؟ 2 1 2. 1 دانه اصل هم دلته موږ لرو، دې سره هم که جمع کړو څو کېږي؟ ښه 1 2 3 4 5 6 7 د دې جواب څو شو؟ 1. تاسو هم دا سوال حل که جواب یې همدغسې راوته که نه؟ ګرانو دلته د دې لسیزه یویزه خانه کې 1 او په لسیزه کې څو دي؟ آفرین. اوس راځو خپلې بلې پوښتنې ته. د دې پوښتنې جواب چې موږ پیدا کړو څو شو؟ 2 د دې پوښتنې جواب موږ پیدا کړو څو شو؟ 1 او 1. اوس راځو خپلې بلې پوښتنې ته چې دا هم 3 جزه لري. ګورو چې څه دی؟ د دې جواب څو کېږي؟ د دې په لومړی جز کې
شپږ پنځوس. ښه په دویم جز کې 28 او څه دی دریم جز یې هم یوازې یویزه ده 4. ښه اوس راځئ چې دا مختلفو شیانو سره وشمیرو. بیا راځو یویزې خانې شمیرو چې یویزو کې څو دانې دي. په اوله کې څو دي؟ شپږ. راځئ چې دا ځل مختلفه شیان سره وشمیرو. 1 2 3 4 5 دا هم شپږ جمع. دلته راځئ چې دانې لوبیاګانې کېږدو. 1 2 3 4 5 شپږ 7. ښه جمع دلته څه دي؟ 4. راځئ چې 4 دانې دا شکلونه کېږدو. دا ټول څو شو؟ 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17. د دې جواب څو شو؟ 17. په یویزه خانه کې موږ څو لرو؟ ولیکو دلته کوم یو باید حاصل ونیسو؟ لسیزه خانه چې دلته موږ یو لرو دا هم شو حاصل. اوس دلته په لسیزه کې څه لرو؟ 15 او 2. راځئ چې خپله لسیزه خانه وشمیرو چې دا څه کېږي؟ څو دانې کېږي. راځئ چې 15 دانې شکلونه دلته کېږدو 15. ښه جمع 2 مری ورسره ږدو. سمه ده. دلته جمع ځکه یو دانه څه لرو موږ؟ حاصل هم لرو که نه. جمع یو دانه لوبیا. څو شوې؟ 1 2 3 4 5 شپږ 7 8. په لسیزه کې څو لرو موږ؟ 8 چې د دې جواب شو 8. د دې جواب موږ پیدا کړ چې جواب یې څو؟ 8. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم زموږ نننۍ زده کړه. دلته تاسو ګورئ چې په دې کې نور سوالونه هم څه دي؟ پاتې دي. دا به پرېږدم تاسو ته. دا څه ده؟ ستاسو کورنۍ دنده ده. په دې ډول باندې چې څنګه موږ دلته سوالونه حل کړل تاسو هم کولی شئ چې دا سوالونه په همدې شکل باندې حل کړئ. انشاءالله تاسو به د جمعې 3 جزه 2 جزه 2 رقمي یو رقمي اعدادو کې به هیڅ ستونزه ونه لرئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله هم سپارم. خوشحاله اوسئ.